د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلې نامه د ژوندون خبرې ټولګې ته ښه راغلاست. نن د جمعې مبارکه ورځ د روان لمریز کال د غبرګول یا جوزا شلمه او د 2022 کال د جون 10 نیټه ده. په پیل کې هم تر ټولو مهم ټاپي پروژه د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې چارې به ډېر ژر پیل شي. د ځمکې پر سر شخړه روزګان کې د ځمکې پر سر شخړه کې 6 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د بشري حقونو د څار سازمان او که اسلامي امارت د بشري حقونو د څار سازمان پر اسلامي امارت د عامو خلکو د بندیانېدو تور پورې کوي خو اسلامي امارت یې ردوي. او په بهرنیو خبرونو کې به وګورئ چې د اوکراین زاپوریژیا سیمه کې د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه نیول شوې. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. زه حکمت الله هوتک یم. د ټاپي پروژې چارې به ډېر ژر پیل شي. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان د ټاپي پروژه چې یوه لویه پروژه ده چارې به یې ډېر ژر د ځینو هیوادونو له لوري پیل شي. کارپوهان د ټاپي پروژې پیلېدو ته هیله مند دي او زیاتوي چې د ټاپي پروژې پیل سره به ډېری ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. د اسلامي امارت له راتګ سره سم په کور دننه ټولې پروژې شرکتونه او نړیوالو خپل کارونه ودرول. تازه د اسلامي امارت د پټرولیم وزارت د ټاپي پروژې د چارو پیلېدو خبر ورکړی او زیاته کړې ده چې په 6 میاشتو کې به چارې پیل شي. د دوی په خبره د ټاپي پروژې د پیل لپاره ځینې تخنیکي وسایل هم افغانستان ته راوړل شوي دي او ټاکل شوې ده چې د هند، پاکستان او ترکمنستان هیواد له لوري یې چارې پیل شي. شنونکي د ټاپي پروژې ته خوښ دي او باور لري چې د یادې پروژې پیل سره به د سوداګرۍ برخه کې د پام وړ بدلون راشي. و این پروژه کلان میتونه در قسمت مراودات و تعاملات تجارتی میان همین 4 کشور تاثیرگذار باشه و همساله افغانستان میتونه که یک مقدار پول کلان از این پروژه به دست بیاره و بتونه که در قسمت برجسته ساختن اقتصادش و سیاستش بتونه از این استفاده خوب داشته باشه. په ورته مهال یو شمیر نور بیا وایي د ټاپي پروژې یوه لویه پروژه ده او زیاتوي چې دې سره نور تجاران یا هیوادونه هم په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کولی شي. دغه سترې اقتصادي پروژې د نړیوالو په مرسته په دې باندې کار پیل کړي او په څنګ کې ملي تجاران دعوت وکړي تر څو راشي په هیواد کې د بیا رغونې په برخه کې سهم واخلي. خو ځینې نور له اسلامي امارت څخه غواړي چې په داسې بنیادي کارونو د فکر وکړي چې افغانستان او افغانان له دې حالته وباسي. هیواد ولس بنیادي کار ته اړتیا لري تر څو تل ولس د دغو ټولو غمیزو ستونزو څخه خلاص شي. دوی باید د خپلو کړنو څه چې په دې 9 میاشتو کې ترسره کړي دي او هره ورځ په نړیواله سطح په خبري رسنیو کې د دوی اعمال نشر ته سپارل کېږي. د دغه څخه باید دوی لاس ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې وه تر څو چارې د حمل په میاشت کې پیل شي خو د ځینو ستونزو له کبله د یادې پروژې چارې وځنډېدې چې اوس به یې کارونه 6 میاشتې وروسته پیل شي. روزګان کې د ځمکې پر سر شخړه کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. روزګان کې محلي سرچینې رسنیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د ځمکې پر سر شخړه کې یو کس وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې دا پیښه د روزګان ولایت په هرواود ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د سرچینې په وینا د 3 ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی چې یو یې د ترینکوټ ولایتي روغتون او 2 نور کندهار ولایت ته لیږدول شوي دي. د روزګان محلي مسؤلانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې مخکې هم په یو شمېر ولایتونو کې د ځمکې پر سر ورته پیښې رامنځته شوي دي چې خلکو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د بشري حقونو د څار سازمان په اسلامي امارت تور لګولی چې په پنجشیر ولایت کې هم خلک بندیان کړي او ځورولي دي.
په راپور کې راغلي چې د اسلامي امارت ځواکونو په پنجشیر کې یو شمېر ملکیان په دې تور ځورولي او بندیان کړي چې د دوی د یوې مخالفې وسلوالې ډلې مقاومت جبهې سره اړیکې لري. د بشري حقونو د څار سازمان د اسیا برخې مرستیالې پتریشیا ګاسمن ویلي چې امارت په پنجشیر کې د مقاومت جبهې د جګړې په غبرګون کې د خلکو په وهلو او ټکولو باندې لاس پورې کړی دی. ګاسمن اندېښنه ښودلې اسلامي امارت په خپلو لیکو کې د جدي سرغړونو عاملونو ته په سزا ورکولو کې په ناکامېدو سره ډېر ملکي وګړي له خطر سره مخ کړي دي. خو په ورته مهال مجاهد بیا رسنیو ته د یو غږیز پیغام په لیږلو سره ویلي چې څوک له چا سره زور زیاتی نشي کولی. ځینې افغان میرمنې له منځوي کېدو اندېښمنې دي. یو شمېر افغان میرمنې په هیواد کې د منځوي کېدو او د روښانه راتلونکي د نه درلودو له امله اندېښمنې دي. په افغانستان کې د اسلامي امارت د دوهم ځل واکمنۍ د 10 میاشتو په تېرېدو د ښځو د منځوي کېدو اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. اجباري حجاب او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر ښوونځیو بندیز نور هغه موارد دي چې په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه او د اندېښنې لرلي دي. موږ په افغانستان کې پر پیسو څار وکړو. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت ځانګړی سرمفتش جان سوبکو وایي زموږ دنده ده چې پر هغو پیسو څار وکړو چې د امریکایي مالیه ورکوونکو له جیبه د بشري مرستو په هدف افغانستان ته استول کیږي. په ورته وخت کې سعودي عربستان د افغانستان سره 10 میلیونه ډالرو بشري مرستې خبر ورکوي. وروسته له هغې چې اسلامي امارت واک ته ورسېد نړۍ خپلې مرستې افغانستان سره ودرولې. یو شمېر پروژې بشپړې او یو شمېر نورې نیمه کاره پاتې شوې. بیا هم یو شمېر هیوادونو د بشري بحران د مخنیوي لپاره افغانستان سره بشري مرستې وکړې خو تر ډېره بریده د افغانانو ستونزې حل نه کړې. خو کله چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ نو نړۍ ټوله توجه اوکراین ته واوښته چې دې سره افغانستان کې خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې 3 برابره پورته راړې او د افغانستان بشري وضعیت یې پیچلی کړ. خو اوس تازه سعودي عربستان د افغانستان سره 10 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه او زیاته کړې ده چې په آینده کې به خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. سعودي عربستان د افغانستان د بشري مرستو د بنسټ د پیاوړتیا په موخه د 10 میلیون ډالر مرستې ژمنه کړې. دا پیسې د بشري مرستو د برابرولو، روغتیا، پوهنې او غذایي توکو په برخه کې مصرف شي. خو په ورته مهال د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت ځانګړی سرمفتش جان سوبکو وایي د هغو نغدو پیسو د لګښت د څرنګوالي له کبله اندېښمن دی چې ملګري ملتونه یې د خپلو لګښتونو لپاره افغانستان ته انتقالوي. هغه د یو سوال په جواب کې وویل زموږ یو دنده همدا ده چې پر هغو پیسو څار وکړو چې د امریکایي مالیه ورکوونکو له جیبه بشري مرستو په هدف افغانستان ته استول کیږي. موږ د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي چې د دې پیسو ساتنه څنګه کوي. موږ هیله من یو چې دا پیسې به خوندي وي خو دا ډیره ګرانه ده چې دا ډاډ ترلاسه کړو ځکه سیګار په افغانستان کې حضور نه لري. پر همدې حال سیاسي شنونکي د عربستان مرستې څخه مننه کوي او پر اسلامي امارت غږ کوي چې د یادو پیسو د لګښت لپاره یو کمیسیون رامنځته کړي تر څو په ښه ډول مصرف شي. دوی د سیګار روستي راپور په غبرګون کې وایي چې نړۍ د افغانستان حاکم نظام په رسمیت نه پیژني نو لازمه نه ده چې د افغانستان سره د مرستو په سر خبرې وکړي. باید امارت اسلامي دغه مرستو ته داسې یو کمیسیون جوړ کړي تر څو پورې وکولی سي چې دغه پیسې که د حکومت په عرصه کې مصرفیږي یا د ولس په عرصه کې مصرفیږي باید په هغه ځای مصرف سي چې کوم ځای ته د افغانستان ولسونه او حکومت اشد ضرورت لري. او په دریم قدم کې سیګار اندېښنه ښودلې چې افغانستان سره کمې مرستې کیږي او دا به په څه رقم باندې مصرف سي چې یو هیوادونه چیرته د افغانستان حکومت په رسمیت ونه پیژني د دوی لپاره دا بیا هم لازمه نه ده چې د افغانستان د مرستو په سرنوشت باندې دوی خبرې وکړي. عربستان له افغانستان سره د 10 میلیونه ډالرو د مرستې اعلان داسې مهال کوي چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي له سختې بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي.
وموغوښتل چې په دې تړاو د اسلامي امارت نظر هم له ځان سره ولرو خو د هڅو سره سره بیا هم بریالي نشو. تیره یوه میاشت کې د نشهیي موادو په تور نږدې 400 قاچاقونکي نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې له نیول شوو قاچاقونکو سره تر 15,000 کیلوګرامه ډېر بېلابېل نشهیي مواد نیول شوي دي. خو دا چارواکي د نیول شویو قاچاقونکو د برخلیک او عدلیه او قضایي مرکز لخوا د دې خلکو د جرمي دوسیو د پړاوونو په اړه څه نه وایي. یاد وزارت زیاتوي د تیرې یوې میاشتې په بهیر کې تر 2000 ډېر مشکوک خلک نیول شوي چې په دوی کې 390 د نشهیي موادو په قاچاقو تورن شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د دوی نظامیانو په تیره یوه میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د نشهیي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو پر ضد 278 نظامي عملیات کړي دي. افغانانو ته مو د مهاجرت د ځانګړو ویزو پروسه چټکه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانده نټ پرایس په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دې برخه کې له افغانانو سره په خپلې ژمنې ولاړ دي او دا بهیر یې چټک کړی دی. اعلامیه وایي چې د کارکوونکو شمیر مو زیات کړی، د تقاضا او مراحل مو ساده کړي او د ټکنالوژۍ برخه یې هم ښه کړې ده. پرایس همداراز ویلي دي چې په کابل کې د امریکا د سفارت د چارو له ځنډ وولو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دریم هیواد کې په سفارتونو او قونسلګریو کې د کارکوونکو شمیر هم زیات کړی چې د مهاجرت د ځانګړو ویزو مراحل مخې ته یوسي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې د دغو لویو پرمختګونو او بدلونونو وروسته اوس تر بل هر وخت د مهاجرت د ځانګړو ویزو چارې ډېرې مخ ته وړي او په خبره یې د ویزو متقاضیان هر دریم هیواد ته چې هغوی ورته سفر کولی شي د مرکو لپاره وربولي. له څو کلونو راهیسې امریکا افغانانو ته د مهاجرت دا ځانګړې ویزې ورکوي. امریکایي چارواکي وایي چې په روان کال کې تر دې دمه 1545 افغانان په دغو ویزو متحده ایالتونو ته راغلي دي. ټول هوایي ډګرونه فعاله او الوتنې ترې کیږي. اسلامي امارت د افغانستان په ټولو هوایي ډګرونو کې د الوتنو د پیل خبر ورکوي او وایي افغانان او بهرني وګړي کولی شي بهر ته او افغانستان ته تګ راتګ وکړي. یاد وزارت وایي د افغانستان ټول نړیوال او کورني هوایي ډګرونه فعال دي او بهرنۍ هوایي شرکتونه هم افغانستان ته الوتنې لري. دا وزارت وایي اوس مهال د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، پاکستان، ازبکستان، ایران، ترکیې او روسیې ته الوتنې کیږي. د نوموړي وزارت ویان امام الدین احمدي وایي چې د یو شمېر بهرنیو هوایي شرکتونو لکه د ایران د ماهان او تابان، د قطر ایرویز، PIA او د بهرنیو چارتر الوتکو الوتنې هم د هیواد له نړیوالو هوایي ډګرونو څخه کیږي. دا اعلان وروسته له هغې کیږي چې اسلامي امارت د غبرګولي په 14 نیټه په پلازمینه کابل او د کندهار، هرات او مزار شریف د هوایي ډګرونو د عملیاتي او امنیتي چارو مسؤلیت یوه اماراتي شرکت ته وسپاره. په کابل کې د سعودي عربستان سفارت هغو افغانانو ته چې د حج فریضې ادا کولو لپاره نوملیکنه کړي د ویزو ورکولو لړۍ پیل کړې ده. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د ارشاد حج او اوقافو وزارت بیت الله شریف ته د حاجیانو د ویزې بهیر د پیل د هرکلي ترڅنګ هڅه کوي چې په ټاکلي وخت سره د حج لپاره عربستان ته د روان کال د حاجیانو انتقال او لازمې اسانتیاوې برابر کړي. تاسو او له ټولو خبري او تخنیکي همکارانو څخه په مننې د ژوندون خبرې ټولګه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښې چارې.